د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون پنځلسم لوست ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د تفریق عمليې د عبارتي سوالونو پېژندل او حل کول دي. راځئ عبارتي سوالونه وپېژنو. عبارتي سوالونه هغه ریاضیکي مسئلې دي چې په جملو یا کیسو کې راځي. د دې لپاره موږ باید لومړی کیسه ووایو، مسله درک کړو او بیا یې په شمیرو او تفریق باندې حل کړو. د مثال په توګه که زه ووایم زما سره 10 مڼې وې، 4 مې وخوړلې، نو څو مڼې پاته سوې. دا یوه عبارتي پوښتنه ده چې د تفریق په مرسته یې حل کوو. ګرانو زده کوونکو، اوس مو نو عبارتي سوالونه وپېژندل. راځئ چې په ګډه څو دانې عبارتي سوالونه حل کړو. لومړی سوال: اتل 15 مڼې لري، 7 مڼې خپل ملګرو ته ورکړې، اوس څو مڼې پاته دي؟ حل: لومړی د ټولو مڼو شمیر لیکو 15. دوهم هغه شمیر لیکو چې ورکړل سوي دي 7. اوس د ټولو مڼو څخه ورکړل سوي مڼې کموو. له 15 څخه چې 7 کم کړو 8 پاتېږي. موږ خپل جواب پیدا کړي. له اتل سره اوس 8 مڼې پاته دي. دوهم سوال: لیمې په تېره اونۍ کې د مطالعې لپاره له کتابتون څخه 20 کتابونه وړي وه او په دې اونۍ کې یې یوازې 6 کتابونه وړي دي. تاسې یې توپیر پیدا کړئ. حل: لومړۍ اونۍ 20 کتابونه، دوهمه اونۍ 6 کتابونه. له 20 څخه 6 کموو، په جواب کې 14 پاتېږي. نو زموږ جواب دا دی چې لیمې د تېرې اونۍ په نسبت په دې اونۍ کې 14 کتابونه کم لوستي دي. دریم سوال: په یوه کڅوړه کې 10 مالټې وې، 10 مالټې ماشومانو واخیستې، څو مالټې پاته سوې؟ حل: ټولې مالټې 10، اخیستل سوي مالټې 10. له 10 څخه 10 کموو، په جواب کې موږ تاسې ته 20 په لاس راځي. نو جواب دا دی چې 20 مالټې پاته دي. څلورم سوال: په یوه ټولګي کې 25 زده کوونکي وو، 9 زده کوونکي رخصت سول، اوس څو زده کوونکي په ټولګي کې پاته دي؟ حل: ټول زده کوونکي 25، رخصت سوي زده کوونکي 9. له 25 څخه چې 9 کم کړو 14 پاتېږي. نو جواب دا دی چې په ټولګي کې 14 زده کوونکي پاته دي. ګرانو زده کوونکو، تاسې به 3 دانې عبارتي سوالونه د تفریق په اړه له خپل ورځني ژوند څخه ولیکئ او حل یې کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د جمع او تفریق عملیو ترمنځ په اړیکه وپوهیږو. په مخه مو ښه.